تاسو ورور صاحب منیر خان او ما سره زما ملګری یو ځل بیا صدام حسین شباب صاحب ناست دی ملګرو. څنګه چې تاسو ته موږ په مخکې ویډیوګانو کې د دې ذکر کړی چې د صدام حسین شباب صاحب د خپلې چینل چې کوم دی نو کوشش کوي او د ملګرو دپاره هغې دپاره ریکارډینګ کوي موقع په موقع باندې. نن بیا موږ مازدیګر موندلی دی، مازدیګر په ګوتو راغلی دی او ما له صدام حسین په ګوتو باندې راغلی دی. نو ګورم چې صدام حسین شباب صاحب تاسو ته څه وړاندې کوي. صدام حسین شباب صاحب ډیره مننه صاحب منیر خان. حالات چونکې ډېر زیات د ټینشن حالات دي. کرونا وایرس په ټوله دنیا کې یو په ټول زموږ په ملک کې هم ډېر یو ټینشن کریټ کړی دی. یو خلک ډېر په ستونزو کې دي، په مسلو کې دي، د خلکو کاروبارونه بند دي. نو زه غواړم چې په دې ټینشن حالاتو کې د ملګرو ته داسې یو رومانټیک کلامونه ووایم چې دوی ته لږ خوند واخلي. ضرور زموږ ډېر زیات خواهش دی. یو کلام درته ویم، یو غزل دی. د غزل نه مخکې ته یو دوه درې شعرونه ویم. وایي ستا چې د قاتل نظر غلام شومه، ستا چې د قاتل نظر غلام شومه، ستا چې د قاتل نظر غلام شومه او ځکه په ټول کلي کې بدنام شومه، او ستا نادیده مینې هر ځای سپک کړمه، ستا نادیده مینې هر ځای سپک کړم او هر محفل نه ووتم الزام شومه، او لاړمه د خپل کلي نه ورک شومه، لاړمه د خپل کلي نه ورک شومه، کلي نه ورک شومه او زه چې د مغرور اشنا په نام شومه. او یو کلام دی چونکې منګه هم ستا په فرمایش موږ یو کوشش کړی چې موږ خپل یوټیوب چینل جوړ کړو، موږ خپل کلامونه ټولې دنیا ته او زموږ پښتنو وروڼو ته چې په هر ملک کې دي هغې ته خوندونه واخلي. زموږ کتونکي دي، اورېدونکي دي، هغو ته زه یو ریکویسټ کوم، یو خاص ورته کوم چې څومره هم تاسو موږ ګورئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ او شیر یې کړئ چې زموږ کلامونه ټولې دنیا کې انشاءالله امید دی چې زموږ ملګرتیا به کېږي، هغو ته ورسي. یو کلام دی وایي څونکې حالات هم داسې ډېر د سپرلي موسم دی او مازدیګر هم دی، نو د مازدیګر باره کې به زه تاسو یو کلام ووایم. وایي دا چې یوازې مازدیګر تیر شي، دا چې یوازې مازدیګر تیر شي او درد مې د خوږ زړګي په سر تیر شي، دا چې یوازې مازدیګر تیر شي او درد مې د خوږ زړګي په سر تیر شي، او څه تنهایي د څه باران وریږي، څه تنهایي ده او څه باران وریږي، څه تنهایي د څه باران وریږي او څه مې خیالونو کې دلبر تیر شي. او مخکې شعر دی وایي ناصحه داسې مې زړه چرته مني، ناصحه داسې مې زړه چرته مني او چې خواله راشي او مرور تیر شي، او ساقي را ډکې که کاسې د میو، ساقي را ډکې که کاسې د میو بیا به یې ونسکم که نمبر تیر شي. او مقصد وایي شباب د زړه په سر سوری پاتې شي، شباب د زړه په سر سوری پاتې شي او چې د کیمور په سر نمر تیر شي. کیمور چونکې په باجوړ کې یو غر یو څوکه دی، یو غر دی، د هغې نه چې کله هغې سر ته وخېږي نو ټول پېښور ته ښکاري او ډېر مشهور هم دی. نو مقصد وایي شباب د زړه په سر سوری پاتې شي، شباب د زړه په سر سوری پاتې شي او چې د کیمور په سر نمر تیر شي. زبردست شباب صاحب ډېره مننه.